ګیدړ د دوبي په نیل کې پریوتی و. د دوبي هغه خوم و ګیدړ پکې وروغورځېد نو ناشین شو. ګیدړ چې ځان ته کتلي چې و بیړه یې غرقه شه دا خو زه شکل مې بدل شو روان دی په لاره. چرګ والا په مخه راغی. ګیدړ ته وایي چې وای ماما دا ولې دا شین رنگ؟ ویل بس خوریا ډېرې بدې چارې مې وکړې اوس مې لباس بدل کو حج ته روان یم. چرګ ورته وایي چې ماما چې ته دومره ښه شوې چې ته حج ته ځې نو زم در سره ځم. ویل راځه. چرګم ورپسې دی چې په لاره مخکې لاړه کارغه والا په مخه راغی. کارغه ورته ویل ماما دا ولې؟ بس ویل خوریا ډېرې بدې چارې مې وکړې اوس مې لباس بدل کو حج ته روان یم. ویل زم در سره ځم. ویل راځه. چرګ او کارغه ور سره دي او ګیدړې مخکې دی شپه پې راغلې ده په یو سرنګ کې ننوتي دي چې دلې به شپه وکړو بیا به سهار ځو. چې هغه سرنګ کې دننه پراته دي اوس ګیدړ وږی شوی دی. د ګیدړ کار څه دی؟ کارغان خوړل چرګان خوړل دا د ګیدړ کار دی که نه؟ وږی شوی دی. چې وږی شوی دی نو دی کارغه ته وایي چې خوریا داسې چل وکړه چې راشه زما په دې خپو داسې رو رو زورم کوه شپه دا خبرې به کوو شپه به تېرېږي سهار به بیا ځو که خیر. کارغه والا راغلی پنجې پې داسې داسې کوي. ورته وایي خوریا یو پوښتنه درنه کومه خو که حل دې ونه وي که نه نو مرګ دې ځای دی. ویل جی وایه. ویل دا توروالی در کې د کم سن نه را روان دی دا تاسو چې تک تور پیدا یې؟ ویل خبر نه یو خو خدای داسې پیدا کړي. ویل جواب دې رانه کو که نه؟ غلط خوله یې ور اچولې ده او کارغه خو یې وخوړو. چې ویې خوړو چرګ یې راپاسول. ویل خوریا راپاسه زما په دې خپو لږ زور کوه خبرې کوو. ویل کارغه څه شو؟ ویل لږ بار وتی دی. ویل خوریا یو پوښتنه درنه کوم خو که حل دې ونه وي نو مرګ دې ځای دی. ویل ماما څه؟ ویل ستا پلار مولاو که نیکه دي مولاو که غور نیکه دي مولاو چې دا بانګونه وی؟ هغه وی زه څه خبر یم خو خدای داسې پیدا کړی ما چې زه بانګونه ویم نو. ویل جواب دې رانه کړ. غلط خوله یې ور اچولې هغه هم خوړلی. عزیزانو تاسو مونږ د دوبي په نیل کې پریوتي یو.